د جوړه ډلهییز واده مراسم دغه 13 ژڼکي چې د واده مصارف د بشیر نوید ګروپ او ګل اغا پرواني بنسټ پر غاړه و چهارشنبه د ژوند تړون وشو. خیر الدین مایل چې د خوش نصیب ځوانانو تر نامه لاندې د واده مراسم نیولي وو له ژمن سره په خبرو کې ویل له دغه ډلهییز واده موخه په ټولنه کې د زیاتو لګښتونو مخنیوی او د یاد کلتور مروج کول دي. او ایده است کسانی که نامزاد باشند و به علت مشکلات اقتصادی نتونسته باشند که عروسیشان برپا بکنن. عروسی او ایده از برادران و خواهران ما روی دست است. البته از طریق ارگانهای محلی و دولتی در قسمت شناختشان توجه جدی صورت میگیره که تا دو فامیل با هم رضایت داشته باشه. زمانو هم په دغه مراسمو کې خپل خوښي وښوده او یاد کلتوري په ټولنه کې د لوړ ولور په مخنیوي کې ډیر مهم وباله. دوی ویل چې کلونه وړاندې نامزدي کړې وه خو د لوړ ولور او په واده کې د زیاتو مصارفو له امله دغه درون پیټی نشو پرشا کولی. د بنسټ والا چې موږ ته ودونه وکړه موږ روړای نه شوه دغې موږ هغه نه لرلو واس مو نه و دغې په هغه موږ څه کوماک وشو دې نه موږ ډېره مننه کوو ډېر خوشحال یو ځکه موږ ته به اقتصادي مشکلات ونشم کولی چې ولور ورپرک و ولورونه ګران دي اوس باید دا یو څه راکم شي دې ته باید ډېره پاملرنه وشي چې دا نوي ځوانان ډېر دي په هېواد کې باید د دې دپاره د ولورو د اندازې کمی یو څه باید وشي. د خوست سوداګرۍ خونې مشر نواب امیرزي هم په ټولنه کې د زیات ولور او په ودونو کې د ډېرو مصارفو فرهنګ ناوړه وباله. موږ په خپلو پانګوالو باندې هم غږ کوو چې دغه فرهنګ ته پراختیا ورکړو. هغه ځوانان چې د کوژدنې کړی ده او د ولور له طرفه دوی ډېر د فشار لاندې دي د هغې دپاره همکاري وکړي او په راتلونکي کې داسې پروګرامونه لا ډېر شي. له دې وړاندې خوست کې د سیلاب خیریه بنسټ له لوري 110 جوړه ډلهییز وادونه شوي وو چې د لګښت ډېره برخې ذکر شوي بنسټ پر خپله غاړه اخیستې وه. دی ویلو ده چې حاجي ګل اغا خیریه بنسټ د هېواد په 4 نورو ولایتونو کې هم تر 300 پورې ډلهییز وادونه کړي دي.